مولوي اسدالله وفا د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس وایي چې د روان 2015 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه څه باندې 23,466 افغان کډوال له ایران او پاکستان هیوادونو څخه بلخ ولایت ته راستنه شوي دي. د نوموړي په وینا په دې شمېر کې 4,500 کورنۍ او 1,968 تنه په تنهایي ډول شامل دي چې له کلونو کډوالۍ وروسته بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د بلخ د کډوالو چارو رئیس همداراز زیاتوي چې یوازې د شنبې په ورځ د چنګاښ د میاشتې په 21مه چې د 2015 کال د جولای له 12مې سره برابره ده 1,950 تنه تازه کډوال بلخ ولایت ته راستانه شوي چې ټول د دوی له ادارې سره ثبت شوي هم دي. د دې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې د راستانه شوو کډوالو د اړتیاو ارزونه روانه ده او دوی هڅه کوي څو د اړوندو ادارو په همکارۍ بیړنۍ مرستې ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې هره ورځ لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته راستول کیږي.